بسم الله الرحمن الرحیم. سورت دخان سلورتم نمبر سورت شو، نزول کی سلورتم سورت تے. دا دې سورت دعوه هم اثبات توحید دے په دفع کولو د یو بل شبهې باندې. دې مشرکان به ویل چې زمونږ دا خدایان کېدای شي چې زمونږ خبره واوري او له قبول یې کړي. نو هغې جواب الله کوي چې ګورئ د هغې اورېدل او نه اورېدل دا خو تاسو خپل هم پرې عقیده ساتئ چې شکي دي. نو هغه ذات چې هغه اورېدونکی دی انه هو السمیع العلیم، شپږم نمبر آیات کې دې شبهې جواب کوي. دا الله د هر چا اورېدونکی دی، هر وخت اورېدونکی دی. نو چې هغې ته چغې وهي دي الله ته ولې نه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، په نوم د الله باندې شروع کوو چې رحمان او رحیم دی. الله پوهه په مقصد دې حروف والکتاب المبین، قسم دې په کتاب ښکاره بیانونکي باندې. دا قسم په څه شي دی؟ انا انزلناه فی لیلة، په دې خبره چې موږ رالېږلی دې قرآن لره فی لیلة مبارکة، په هغه شپه مبارکه کې. انا کنا منذرین، یقینا یو موږ یېروونکي. قرآن مې یېرول دپاره رالېږلی دی. لیلة مبارکة نه مراد هغه شپه ده د قدر. قرآن وی انا انزلناه فی لیلة القدر، د دې قرآن راتل موږ شروع کړي په شپه د قدر باندې. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، دا قطعي دلیلونه دي په دې باندې چې قرآن کریم چې راغلی دی نو په شپه د قدر راغلی دی. بعض تفاسیر لګېدلي دي هغې د لیلة مبارکة نه اخیستې ده پنځلسم د شعبان. نو پنځلسم د شعبان خو په رمضان کې نه دی، او قرآن څه وایي؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. معلومه دا شوه چې لیلة مبارکة نه هغه شپه ده د چا؟ د قدر. فیها یفرق کل امر حکیم، په دې شپه کې فیصله کولی شي په کتاب د ملایکو کې هر کار حکمتونو والا. په دې شپه باندې الله رب العزت د راروان کال څومره کارونه چې دي، که څوک پیدا کېږي و څوک مړ کېږي، دا ټول په کتابونو د چا کې د فرشتو کې هغې ته څه کړي؟ ولیکي، هغې کې فیصله کړي ورته، هغې به د هغې مطابق دا ټول کال کار کوي. بعضې خلک د دې په وجه باندې وایي دا د برات پنځه دی او د برات په پنځه باندې دا کېږي، دا یاد وساتئ. دا او بیا دا خلک د برات د پنځه صفتونه هم کوي چې هغې فی لیلة مبارکة، د لیلة مبارکة نه مراد د جمهور مفسرینو په نزد شب قدر دی، کومه چې د رمضان المبارک په آخري لسو کې وي. دې شپې ته مبارک ویلې ځکه دي چې په دې شپه کې د الله تعالی طرف نه په خپلو بندګانو بې شماره خیر و برکات نازلېږي، او د قرآن کریم په شب قدر کې نازلېدل په صورت قدر کې په وضاحت سره راغلي دي. انا انزلناه فی لیلة القدر، د دې نه ظاهره شوه چې دلته هم د لیلة مبارکة نه مراد شب قدر دی. او په یو حدیث کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه منقول دي چې الله تعالی څومره کتابونه د دنیا د ابتدا نه تر اخره پورې نازل کړي په خپلو پیغمبرانو باندې، دغه ټول په رمضان مبارک کې په مختلفو تاریخونو کې نازل شوي دي. قتاده رضی الله عنه وایي، روایت واصله نقل کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د ابراهیم علیه السلام صحیفې د رمضان په اول تاریخ، او تورات د رمضان په شپږم تاریخ، زبور په 12م تاریخ، انجیل په 13م تاریخ، او قرآن د 23م تاریخ د تېرېدو نه پس یعنې په 15مه شپه نازل شوی دی. الله اوس بعضې خلک دا لګېدل دي او د دې نه د شپې د برات 15 اخیستی دی، او د بعضې مفسرینو اکرامه وغیره نه نقل دي چې د دې په دې آیات کې د لیلة مبارکة نه مراد شب برات دی، یعنې د شعبان 15مه شپه.
مقرر کړی ده، مګر په دې شپه کې د قرآن نازلېدل د نورو ټولو نصوصو د قرآن او روایتونو د حدیث نه خلاف ده. دا لوی سړی دی، خو موږ خو به دغه ته ګورو، لوی سړو ته موږ نه ګورو، موږ ګورو چې دا لوی سړی څومره په دې قرآن او حدیث باندې روان دی. دا خو د ناپوه خلکو کار دی چې حق په سړو پېژني، باید سړي وپېژندل شي په حق باندې. مثلا کې لوی ملا د مسلې وکړه، یا لکه هغه وګوره چې څومره تابع د قرآن دی، څومره تابع د حدیث دی. موږ دین په مولانو پېژنو او د صحابه قانون دا و چې هغوی سړي په دین پېژندل. څومره فرق دی. بیا وایي د واضح النصوص په موجودګۍ کې بغیر د څه قوي دلیل نه نشي ویلی چې د قرآن نزول په شب برات کې شوی دی. البته د شعبان د 15مې شپې ته په بعضو روایتونو د حدیث کې شب برات یا لیلة الصق په نوم سره تعبیر کړی ده او د دې شپې مبارکواله او په دې کې د الله تعالی د رحمتونو د نزول ذکر دی. د دې سره په بعضو روایتونو کې دا مضمون هم راغلی دی کوم چې دلته د شپې مبارکې په صفت کې راغلی دی. فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا، یعنی په دې شپه کې د هر حکمت والا معاملې فیصله زموږ طرف نه کولی شي. چې معنا یې حضرت ابن عباس عنه دا فرمایل ده چې دا شپه په کومه کې چې د قرآن نزول وشو یعنی شب قدر، په دې کې د مخلوقات متعلق ټول اهم کارونه د کومو فیصلې چې په دې کال کې د راتلونکي شب قدر پورې واقع کېدونکي وي پرې کولی شي. دا ټول په دې شپه باندې کېږي. بعض خلک د شپې د برات فضیلتونه بیانوي، په هغې کې خیراتونه کوي. اوس تاسو زه ښیم چې د شبې برات تخصیصات شته که نشته، چونکې په بعضو روایتونو د حدیث کې د شبې برات یعنې 15مې شپې د شعبان متعلق هم راغلي چې په دې کې د عمرونو او رزقونو فیصلې لیکلی شي. په دې وجه بعضو حضراتو په ذکر شوي آیات کې د مبارک شپې تفسیر په شب برات سره کړی دی، مګر دا صحیح نه ده، ځکه چې دلته په دې شپه کې د نزول د قرآن ذکر د ټولو نه اول دی او دا په رمضان کې کېدل د قرآن د نصوصو نه متعین دي. او د شب برات متعلق چې کوم دا مضمون په بعضو روایتونو کې راغلی دی چې په دې کې د ارزاقو وغیره فیصلې کېږي. اول خو ابن کثیر د دې متعلق فرمایي چې دا روایتونه مرسل دي او دا چې روایتونه د صحیح او د واضح نصوصو په مقابله کې حیثیت نه لري، په دې باندې اعتماد نشي کېدلی. دغه شانتې قاضي ابوبکر بن عربي فرمایي چې د 15مې شپې د شعبان په باره کې څه قابل اعتماد روایت نشته دی. خو دا خلک زه ته قسم خورم چې د خپل مذهب نه خبر نه دي. دا دی د مذهب کتاب ورته وګورئ. د دې برات په 15 باندې چې دا خلک څه کوي، دې کې یو روایت خلک دې پیش کوي د 100 رکعتونو د مونځ. یاد وساتئ دا د 100 رکعتونو مونځ مسله چې شروع شوې ده دا په سن 448 کې یعنې 448 کې دا شروع شوې. دا د صحابه په دور کې نه و، دا د تابعینو په دور کې نه و، دا د تبع تابعینو په دور کې نه و. دا شروع شوی دی په سنه 448 چې په دې شپه باندې 100 رکعته مونځ وکړي نو دومره ثوابونه دي. د دې هېڅ ثبوت نشته دی. په دې شپه باندې بعضې خلک پنډوسونو باندې تیل واړي او ور راچي کوټې ارسئ. دا د برامکۍ یو قوم و په 8مه صدۍ کې هندوانو هغې دا شی شروع کړ. نن دا د مسلمانانو ته نور څوک نه د خپل اسلام نه خبر دي نه د تاریخ نه خبر دي، لګیا دي کار کوي او په ړندو سترګې کوي. د دې شپې د فضیلت په رابطه باندې هېڅ قابل اعتماد حدیث نشته او چې څومره احادیث څوک پکې پیش کوي قرطبي لیکلي دي، ابن کثیر لیکلي چې دا ټول ضعیف دي. د خلکو په مخ کې د برات 15 ته بد ووایه بیا به ته وګورې که برات 15 نو دا عرض تکاو چې دا خلک غلط شوي دي. دا شپه د قدر دا برات 15 نه دی، دا د لیلة القدر شپه ده. فیها یفرق کل امر حکیم، په دې شپه کې فیصله کولی شي په کتاب د ملایو کې هر کار حکمتونو والا و حکم کولو سره امرن و حکم کولو سره من عندنا زمونږ طرفنا. انا کنا مرسلین، یقینا منګه لیدونکي د رسول یو.
رحمتا من ربک د وجد رحمت ربتانا انه هو السمیع العلیم یقینا د الله دې دې ولدن کې په وازات رب د اسمان نو ولدن کې وما بینهما هغه چې ما بینهما کې او اسمان کې ان کنتم موقنین ته تاسو یقین کوونکی لا اله الا هو نشته دې حقدار د بندګۍ سوا د الله نه یحیی و یمیت دې ځکه حقدار د بندګۍ دی چې ژوندي کول او نه کول دغه په لاس کې بل څوک دا کار نشي کولی نو حقدار د بندګۍ به هغه څوک چې چا په لاس کې ده چا مرګ او د چا ژوند وي مرګ او ژوند لاس کې مرګ او ژوند د الله په لاس کې بندګۍ د غیر الله کوي ربکم ورب آبائکم الاولین رب دې ستاسو او رب دې د مشرانو مخکینو ستاسو بل هم فی شک یلعبون بلکې دوی په شک کې دي لوبې کوونکي فرتقب یوم تأتی السماء بدخان د دې آیاتونو متعلق دوه روایت راځي یو روایت کې د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه چې کوم امام بخاری نقل کړی په صحیح سند باندې هغه وایي چې کله قریش رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر تکلیف وکړ او ډېر یې ودرداو نو هغه سوال وکړ چې الله په دوی باندې څه قحط راولي لکه څنګه چې د عیسی علیه السلام په زمانه کې په مصر والا وراو هغه دعا الله قبول کړه بارانونه بند شو او چې څو ورسره هغه ټول ختم شو حتی چې اخیره کې دوی د اډوک په خوراک باندې شروع وکړه او لږې رس رااخیستې چې رس یې پورته مخ واړو نو د اسمان ورته تک شین لوګي ښکاره کېده بعد د هغې نه بیا همدا خلک راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او ویل یا رسول الله د موزر قبیلې خلک تباه شو مال یې تباه شو او هغه ستا خپلوان دي نو تا الله ته سوال وکړه چې الله رب العزت دا حالت بدل کړي نو هغې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړله او هغه حالت بدل شو اوس په دې تقریر باندې ترجمه کوم وروسته به بله به ذکر کوم فرتقبو انتظار کوئ پیغمبره یوم تأتی السماء د هغې ورځې چې راتلونکي اسمان د دخان مبین په هغه لوګي ښکاره باندې لوګي نه و خو دا خلک لوګي اخیستي وو چې بله به یې وکتل شین لوګي ورته ښکاره کېده او نسبت یې اسمان ته د دې وجې نه وکړه چې ظاهري په ځمکه د هغې څه اسباب نه معلومېدل ځکه نسبت هغې ته وکړه یغشی الناس د ناس نه مراد په دې ترجمه باندې یوازې مکې والا دي یغشی الناس چې راګیر به کي مکې والا هذا عذاب علیم دا د عذاب درناک ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون دا را رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موزر تباه شو ستا خپلوان دي ماماګان دي ستاسو ته دغه رشته ده او هغې مالونه تباه شو هغې تباه شو الله ته سوال وکړه چې الله د عذاب لري نو موږ به ایمان راوړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون اے رب زمونږ لري کې دا تکلیف او عذاب موږ یقین کوونکي یو الله فرمایي انا لهم الذکرى کم ځای به یې دپاره نصیحت اخیستل وقد جاءهم رسول مبین حال دا دی چې راغلی و هغې ته پیغمبر ښکاره اوس وایي چې ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون ثم تولوا عنه بیا دوی مخ واړو د هغه نه وقالو ویل معلم مجنون معلم تعلیم ورکړل شوی دی چا ورته ښوونه کړې ده بل څوک یې رالم صحیح مجنون لیونی دی پیغمبر ته لیونی وایي انا کاشف العذاب الله فرمایي او دا لرې کول د عذاب په دعا د چا و رسول الله صلی الله علیه وسلم انا کاشف العذاب یقینا موږ لرې کوونکي د عذاب قلیلا لغوته انکم عائدون تاسو بیا راګرځېدونکي یاستئ کفر ته یوم نبطش البطشة الکبرى هغه ورځ چې نیول وکړو موږ نیول لوی چې مراد نه ورځ د بدر ده کله مراله بدر الکبرى عبارت د چا نه دی د بدر نه واقع دی بدر نه هغه ورځ چې نیول وکړو موږ نیول لوی انا منتقمون یقینا موږ یو بدلا اخیستونکي پوه شئ سودای ده اوس بیا ترجمه هغه د علي رضی الله عنه نه او د عبد الله بن عباس عنه نه هغه وایي د قیامت نه وړاندې د قیامت ډېرې علامې دي یو علامه دا ده چې یو لوګی به راخوشي په عالم باندې بیا ناس نه مراد عام دی یوازې مکې والا هم دي عام خلک
دا لوګي چې راشي نو په مؤمنانو به دا داسې شي لکه زکام او د کافرانو بدن به پرې وپړ شي. انا کاشف العذاب بیا معنا دا ده چې چونکې د یوې علامې نه وروسته بله علامه راځي نو دا علامه به تېره شي، د دې په منځ د بلې علامې په منځ کې به څه وي وقفه ویلي کې په دې باندې دا تکلیف نه وي. نو الله فرمایي انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، منګه د تکلیف لرې کوونکي یو خو بیا هم تاسو دا کار کوئ. او بیا یوم نبطش البطة الکبرا نه بیا مراد ورځ د قیامت نو دا مخکې علامه شوله او په نبطش البطة الکبرا نه مراد بیا څه شو قیامت شو. په لومبنۍ ترجمه کې هغه یو قاف شو او نبطش البطة عبارت د چا نه دغه بدر نه. اوس د روسۍ ترجمې ته ګورئ فارتقب انتظار کوه یوم تأتی السماء د سما خبره هماغه ده چې ظاهري اسباب څه شی نشته ځکه اسمان ته نسبت کوي. هغه ورځ چې رابوړي اسمان بدخان مبین لوګي ښکارا یخشى الناس راګیر به ټول خلک مؤمنانو باندې به سریږي که زکام او د کافرانو بدن به وپړتئ. هذا عذاب علیم دا د عذاب درناک. نو دا به دا خلک وایي ربنا اکشف عنا العذاب یا رب زمونږ لرې کړه زمونږ عذاب انا مؤمنون یقینا موږ ایمان لرونکي یو. انا لهم الذکر چرته به د لپاره نصیحت اخیستل وقد جاءهم رسول مبین او یقینا راغلی و دوی ته استاد ښکارا ثم تولوا عنه بیا دوی مخ واړو د هغه نه وقالوا المعلم مجنون تعلیم ورکړل شوی دی ښودل ورته شوي دي لیونی دی. انا کاشف العذاب یقینا موږ لرې کوونکي د عذاب په دې ترجمه باندې چونکې د یوې علامې د بلې علامې په منځ کې وخت وي نو دا علامه به ختمه شي بله بلا نه راغلي نو کشف د عذاب د دې نه عبارت دی. یقینا موږ لرې کوونکي د عذاب لږونتې انکم عائدون تاسو بیا راګرځئ خپل کفر ته یوم نبطش البطة الکبرا هغه ورځ چې نیول وکړو موږ هغه نیول لویه سره نو انا منتقمون یقینا موږ بدله اخیستونکي بیا ورځ د قیامت ته مراد ده. لیکن تفاسیر لیکلي چې تطبیق د آیاتونو په دواړو باندې کېږي خو لومبنۍ توجیه لږه غوره ده. ولقد فتنا قبلهم یقینا موږ ازمېښت کړی وو مخکې دوی نه په قوم د فرعون باندې وجاءهم رسول کریم او راغلی و هغې ته استازی عزتمن موسی علیه السلام او چې یې ورته ویل ان ادعو الی عباد الله چې حواله که ما ته د الله بندګان انی لکم رسول امین یقینا زه ستاسو دپاره استازی یم امانتګر والله تعالوا علی الله او لویې مه کوئ په الله باندې انی آتیکم بسلطان مبین یقینا زه راوړم تاسو ته راوړم یې ستاسو دلیل ښکاره و انی عوذت بربي وربکم او یقینا زه پناه اخیستم په رب زما په رب ستاسو باندې ان ترجمون د دې نه چې تاسو ما په کاڼو ولئ په کاڼو ویشتو نه د الله په ذات باندې څه نیسمه پناه وان لم تؤمنوا لي فاعتزلون او که تاسو ایمان نه راوړه ایمان ورانوړ په ما باندې ایمان وړاندې شئ فدعا ربه سوال یو که خپل رب ته ویل ان هؤلاء قوم مجرمون یقینا دا یو قوم دی مجرم. نو الله وایي فاسر بعبدي ما ورته ویله د شپې بوځه بعبادي زما بندګان بوځه بندګان زما لیرم د شپې انکم متبعون یقینا تاسو پسې درتلل کېدی شي متبعون درتلل کېدی شي. واترک البحر رهوا او پرېږده دریاب رهوا ولاړ انهم جند مغرقون یقینا دا دې لښکر یو غرق کړی شوي غرق کېدونکي دا به غرق شي. اتران موسی علیه السلام روغ ربط په پورې اوس په کوڅې وي فرعون هم راغی هغه هم ورته راکوز شو هغه الله ورته ویلې پرې راځئ ټول هغه یخ کې کېنول. کم ترکو من جنات وعیون ډېر یې پرېښودل د باغونو او د چینو نه ډېر باغونه یې پرېښوده وزروع فصلونه او مقام کریم او هغه ځایونه د خوشحالۍ او د پیدو هغه ځایونه د اوسېدو چې هغه پیدامنو او دارنګې ډېر عزتمنو دا هغه ځایونه ټول پرېښودل ونعمتې او نعمتونه کانو چې ودی فیها په هغې کې فاکهین مزې اخیستونکي خوشحالي کوونکي کذلک الله هم دقه سوا درو پکې نشته واورثنا قوما آخرین او ورمې کړه هغه ځمکه یو قوم بل ته بلې سړي ته حواله شوه فما بکت علیهم السماء والارض جړا ونه کړه فرعونیانو باندې نه اسمان او نه ځمکې وما کانوا منظرین او نو دوی په دغه وخت مهلت ورکړی شوی نه. حدیث انس رضی الله عنه کې راځي هغه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اسمان کې دوه دروازې دي دوه په یو دروازه باندې مؤمن رزق راځي د بار نه
او په بل دروازه باندې مؤمن اعمال وکړي. کله چې دې مړ شي نو د بر نه په هغه دروازه باندې رزق راتلل بند شي، او په دې بل دروازه باندې د لاندې نه ښه اعمال تلل بند شي. نو هغه دروازې جړا باندې شروع شي په دې مؤمن. فرعون هغه چونکې نه ښه اعمال نو د هغه په دې مرګ باندې اسمان هم جړا ونه کړه. په دویم روایت کې د عبدالله بن عباس رضی الله عنه نه هغه مؤمن چې په کومه ځمکه باندې سجده وي، په کوم ځای باندې مونځ کوي، کله چې دې مړ شي سجده په هغه ځای بند شي، قیام په هغه ځای بند شي، نو دا ځمکه په جړا شي. د فرعون سامان نو چې د په مرګ باندې ځمکې جړلې وې، نو نه اسمان وجړل او نه ځمکې وجړل. مؤمن په خپل قدر نه پوهېږي. فما بکت علیهم السماء، جړا ونه کړه په دوی باندې اسمان او نه ځمکې، وما کانوا منذرین، او نو دې د مهلت ورکړل شوونه. ولقد نجینا بني اسرائیل، یقینا خلاص کړل موږ بني اسرائیل من العذاب المهین، دا عذاب سپکونکي نه چې هغه څه من فرعون، له فرعون نه لوی عذاب هغه و. انه کان عالیا، یقینا دا فرعون زورور، من المسرفین، د شرک کوونکو نه او د حد نه تېرېدونکو نه. ولقد اخترناهم علی علم، او یقینا ما غوره کړي بني اسرائیل لره علی علم علی العالمین، صد علم زمانه په مخلوقات باندې، په ټول مخلوقات مې علم او په هغې کې مې دې څه کړي غوره کړي وو. وآتیناهم من الآیات، او ورکړي مې هغوی ته د نعمتونه. آیات نه مراد بله بله معنا ونه کوي، قرآني ایتونه یې ونه ښیي وانخلي. دلته آیاتو معنا څه ده؟ نعمتونه. او ورکړي مې هغوی ته نعمتونه ما فی بلاء مبین، هغه چې په هغې کې ازمیښت ښکاره. ان هؤلاء لیقولون، یقینا دا خلک خامخا وایي ان هي نه دی دا مرګ زمونږه الا موتتنا الاولی، مګر مرګ اولنی زمونږ، بس نه یو مرګ د نور بل شی نشته. وما نحن بمنشرین، او نه یو موږ پورته کړی شوي. فاتو بآبائنا، بمنشرین پورته کېدونکي. فاتو بآبائنا، نو که خامخا ته وایي چې مرګ نه وروسته پاڅېدل شته، خو زموږ پلاران دا وله که نه. فاتو بآبائنا، راولې زموږ مشران، ان کنتم صادقین، که یې تاسو رښتیني. او هم خیر ام قوم تبع، تبع کې دوه قوله دي، دوه یا تبع هر باچا د یمن چې وو هغه ته تبع ویل کېده، لکه د مصر چې باچا شو هغې ته فرعون ویل کېده. افغانستان کې چې باچا شي رئیس جمهور ورته وایي، پاکستان کې چې باچا شي صدر ورته وایي، هلته به چې باچا شو تبع به ورته ویو. نو مراد ترې ټول باچاهان د یمن. الله فرمایي تاسو راته وایي چې ستاسو طاقت و، ستاسو مقام، ستاسو مال دا ډېرو خو د قوم تبع ډېرو، هغه مې هلاک ونستی. او دویم قول دا دی چې د تبع نه مراد هغه باچا و چې د هغه نوم و اسعد ابو کریب حميري، چې دا مشرک و کافر و، بیا اسلام قبول کو، چې اسلام قبول کو په نور قوم باندې په رعیت باندې اسلام وړاندې کړ، هغوی څه ونه مانه. نو الله رب العزت هغه قوم ټول هلاک کړ. دی او د ده دوه نونو اسلام قبول کړی، د درې ورته الله نجات ورکړ. والذین من قبلهم، کسان چې مخکې دوی نه وو، هم خیرون، آیا دوی مضبوط چې خیر مراد غوروالی په دین کې څه نه دی مراد ښه، مراد د خیریت نه هغه غوروالی دی په مال او په اولاد او په سړو په قوت د بدن کې. آیا دوی غوره دي یا قوم تبع، او هغه کسان چې مخکې دوی نه وو، اهلکناهم، هغوی مه هلاک کړه. نو دا راته څه ښکاري، انهم کانوا مجرمین، یقینا دوی وو مجرمان. وما خلقنا السماوات والارض، او ما نه دي پیدا کړي اسمان او ځمکه، وما بینهما، هغه چې ما بین ځمکه او اسمان کې لاعبین لوبې کوونکي. داسې نه وه چې ما لوبې کولې ماشومان غونډه کې اسمان اوس دغه ځمکه وجود ته راله، دا ما د اظهار حق دپاره پیدا کړي دي. ما خلقناهما الا بالحق، ما نه دي پیدا کړي دواړو لره مګر دپاره د حق کاره کولو. ګورئ دلته ما الا کې جمع کړه، او د ما د الا په منځ کې چې راشي مقصود حصر وي، لا اله الا الله کې مقصود حصر دی. نو معنا دا ده د ځمکې اسمان پیدایش صرف څه دپاره شوي دي، د حق د ښکاره کولو لپاره. نو دې خلکو ته څه جوړه کړه، وایي لولاک لولاک لما خلقت الافلاک،
ودا هغه د وجه نه لکه دا د اظهار حق لپاره دی هغه د وجه نه نه چې غلط کړی هغه د مانو په قول باندې استدلال وکړي او د چا په قول باندې استدلال کوي تاسو وګورئ مراد خلیل کله لولا کله ما خلق الله بلا دا حدیث موضوعي دی خلق په دې ایمان راوړل چې بس تاج الاولاد چې ورته سر کاو دای ورته سر کلا واغه ورته سر الله بندگانو دا نن څه شی جوړ کړی دي ما خلقناهما ما نه پیدا کړی ازمکا اسمان الا بالحق مگر د حق ښکار کول لپاره ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پوهیږي به دروغ وایي ان يوم الفصل ميقاتهم یقینا ورځ فیصله دا وخت مقرر ده دوی اجمعین د ټول یوم لا یغنی مولا عن مولا هغه ورځ چې پیدا باندې شل کړی یو دوست بل دوست شیانیست ولا هم ينصرون او د نوځ سیندات کول شي الا من رحم الله مگر هغه څوک چې الله ور باندې رحم کړی هغه به بعد د بعض پر سفارش کې د الله په اجازه باندې څومره پیدا کړه وته انه هو العزيز الرحيم یقینا الله دې زور او مهربان ان شجره الزقوم طعام الاثيم یقینا ونه الزقوم دا خوراک دې د مجرمانو اسیم ګناګار کل مهل یغلی فی البطون پشانتا د ولې شوی تامبي خودکیږي وا په خېټو کې یغلی فی البطون خودکیږي وا په خېټو کې کغلی الحمیم پشانتا د خود کېدلو د ګرمو بو کدی کې وګوا چې لاندې لګي وته لاندې کې هغه تماشا کوکل خذوه حکم به شراوی نسی فاتلوه رای کارا کشه کوي الى سواء الجحیم من جهنم تا ثم صبوا فوق راسي بیا واړوي د پاسه د سر دنا من عذاب الحمیم دا عذاب د خوشیدلو بونه هغه د پاسه سر سبانه ته واړو ذق وسکوت انك انت العزيز الحكيم یقینا ته زوراور سپندو به دې دا سپندو بي دي د دې خیال وساته او چې وسکه چې خوند لدر کې سپندو دي ته خو چې سپندو دي ساده غلا ان هذا ما كنتم به تمترون یقینا دا عذاب چې وي تاسو په دې کې شک کوونکی ان المتقین فی مقام امین یقینا المتقین باغذین کې د امن والے فی دا باغذین کې وي د امن والا فی جنات وعیون باغونه کې وي شنو کې وي یلبسون من سندوس آبغنی نری وړي خمنا ويستبقين او رپړي وړي خمنا متقابلين یو بل سمخاما كذلك الله خبرم دقتدا وزوجناهم بحور عين او نکاح کی بول کدویتا خیستا خزی خیستا سرگو والا یدعون فیها بكل فاکهات راغوالی با پدی کار قسم میں و آمین فامن بی لا یذوقون فیها الموت نبتکی پاگی کے مرگ الا الموت الاولا لیکن مرگ مخکنے اغا تیر شوئے دے ووقاهم عذاب الجحیم او اوبساتی دولر عذاب جہنمنا فضلا من ربک دا احسان دے فضل دستاد رب لفانا ذالک هو الفوز العظیم دا دا کامیابی لویا اللہ دی منگا تاثر نصیب کی فإنما یسرناه بلسانک اللہ فرمائی یقینا ما تاثر دا قرآن ستاپ جبابان اللہ ویدہ ما آسان کرے لعلهم یتذکرون یہ دا پارش دی پنواقلی فرتقب انهم مرتقبون انتظار کوا دوی ساته په انتظار کې چې په دغه مصیبتونو راشي ته دې انتظار کوه چې الله دې عذاب راوړي فرتقب انتظار کوا انهم مرتقبون کنه دوی انتظار کوونکي بس دعا وکړئ یو دلته د کوم مجاهد ورور خدام لره هغه تم په اخلاص باندې دعا وکړئ چې الله یې مغفرت نصیب کړي او دا څه کسان نور هم د شاکو کې مریضان دي هغوی ته دعا وکړئ